ایا ته پوهیږئ چې د انسان په زړه کې تر ټولو ستره مینه باید د چا لپاره وي؟ راځئ د دې ستر پیغام معنا په لنډ ډول واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة البقره 115 نمبر آیات: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او له خلکو څخه ځینې داسې دي چې له الله پرته نور شریکان نیسي، له هغوی سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې له الله سره مینه کول پکار دي. خو مؤمنان له الله سره تر ټولو زیاته مینه کوي، او که ظالمان هغه وخت وویني چې عذاب ویني نو پوه به شي چې ټول ځواک یوازې د الله دی، او بېشکه الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی. د دې آیات موضوع د هغو مشرکانو په اړه ده چې له الله پرته نور معبودان او شریکان بیانول او له هغوی سره د الله په څیر مینه او تړاو درلود. قرآن کریم مؤمنانو ته څرګندوي چې د بنده په زړه کې باید د الله تعالی مینه تر هرې بلې مینې لوړه وي. الله تعالی فرمایي چې ځینې خلک د الله پرته داسې کسان یا شیان خپل محبوبان او معبودان ګرځوي چې د الله سره یې شریکوي، خو مؤمن داسې نه وي. مؤمن د الله تعالی سره داسې مینه لري چې د دنیا، مال، اولاد، مقام او بل هر شي مینې د الله د مینې تابع وي. د الله سره حقیقي مینه یوازې په خبرو نه ثابتېږي، بلکې د الله د فرمان په اطاعت، د ګناه په پرېښودلو، د لمانځه په ساتلو، د قرآن په لوستلو او د الله په یادولو کې ښکاره کېږي. د مؤمن په زړه کې باید د الله مینه تر هر څه زیاته وي. د الله مینه انسان له ګناهونو څخه ساتي. د دنیا او مال مینه باید د الله له مینې څخه زیاته نشي. حقیقي ایمان د الله له قوي محبت سره تړاو لري. انسان باید یوازې پر الله توکل وکړي، ځکه ټول ځواک د الله تعالی دی. نو ګرانو مسلمانانو، دا آیات موږ ته د زړه یوه ډېره مهمه خبره راښیي. زموږ په زړه کې تر ټولو زیاته مینه باید د الله تعالی لپاره وي. موږ له مور او پلار سره مینه کوو، له اولادونو سره مینه کوو، له خپل کور او مال سره مینه کوو، له خپلو دوستانو سره مینه کوو. دا ټولې مینې طبیعي دي، خو ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې د دنیا مینه د الله له مینې څخه مخکې شي. له ځانه وپوښته، کله چې د لمانځه وخت راشي زه الله غوره کوم او که خپل کار؟ کله چې د حرامې ګټې او د الله د حکم ترمنځ انتخاب راشي زه کوم یو انتخابوم؟ کله چې نفس مې د ګناه غوښتنه وکړي ایا د الله د رضا لپاره یې پرېږدم؟ که یو انسان له الله سره رښتینې مینه ولري نو د الله خبره ورته تر خپل نفس ډېره ګرانه وي. الله تعالی زموږ مال ته هیڅ اړتیا نه لري، زموږ عبادت ته محتاج نه دی، موږ د الله محتاج یو. زموږ ژوند، صحت، رزق، اولاد او هر لحظه د هغه له لورې ده. نو راځئ خپل زړونه د الله په محبت ژوندي کړو، قرآن ولولو، لمونځ وساتو، ذکر وکړو، له ګناهونو توبه وباسو او هره ورځ له ځانه وپوښتو چې ایا زه له الله سره داسې مینه کوم لکه څنګه چې د هغه د عظمت او نعمتونو حق دی؟ یاد ولرئ، هغه څوک چې الله خپل تر ټولو محبوب وګرځوي الله تعالی به یې زړه له داسې سکون څخه ډک کړي چې ټوله دنیا یې نشي ورکولی. د دنیا هره مینه یوه ورځ ختمیږي. مال پاتې کیږي، انسان ځي، کور پاتې کیږي، انسان ځي، دوستان پاتې کیږي، انسان ځي. خو د الله تعالی مینه هغه خزانه ده چې په دنیا کې انسان ته سکون ورکوي او په آخرت کې ورته د الله د رحمت امید هم دی. نو خپل زړه باید وڅېړو. زموږ زړه د چا په یاد ډېر خوشحالیږي، زموږ فکر د چا په اړه ډېر وي. کله چې د دنیا او د الله د حکم ترمنځ انتخاب راشي موږ کوم یو انتخابوو؟ او که غواړئ چې د الله مینه مو په زړونو کې زیاته شي نو قرآن زیات ولولئ، د الله ذکر زیات کړئ، لمونځ په اخلاص ادا کړئ، د الله نعمتونه وشمېرئ او له ګناهونو څخه توبه وباسئ. او که کله مو ډېر ګناهونه کړي وي نو مه ناهیلي کېږئ، د الله دروازه خلاصه ده، بېرته ور وګرځئ، په اخلاص توبه وباسئ او داسې ووایاست: یا الله زه کمزور یم خو ته قوي یې، زه خطاکار یم خو ته بښونکی ذات یې، زما زړه ستا په محبت ژوندی کړه، ما ګناهونه وبخښه او ما داسې بنده وګرځوه چې ستا رضا تر هر څه ورته ګرانه وي. ګرانو مسلمانانو، د انسان تر ټولو لویه شتمني هغه زړه دی چې د الله په محبت کې آباد وي. که زړه له الله سره تړلی وي انسان د سختۍ په وخت کې هم امید لري، د نعمت په وخت کې هم شکر کوي او د ستونزې په وخت کې هم صبر کوي. نو نن له ځان سره یوه ژمنه وکړه: زه به د الله مینه د هرې مینې څخه مخکې کوم، زه به د الله حکم د خپل نفس پر غوښتنه مقدم کوم، زه به له ګناه څخه د الله لپاره ځان ساتم او که خطا شم ژر به الله ته توبه وباسم.